السلام علیکم ګران محترمینو ملګرو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو، زه یم سید الله حسن انځوري بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن ویډیو کې مې تاسو ته د فیسبوک آی ډي د ریپورټ کولو یوه ډېره خوندوره او زبردست طریقه راوړې ده چې تاسو کولی شئ 100% تاسو کولی شئ صرف په یو ریپورټ د هر چا د فیسبوک آی ډي ور ختم کړئ. نو ملګرو، طریقه ډېره خطرناکه ده چې تاسو کولی شئ د هر چا فیسبوک ډېره قوي آی ډي چې وي تاسو ور ختمولی شئ په دغه ریپورټ سره. دغه ریپورټ ته ملګرو ډیټ ریپورټ یا وژونکی ریپورټ وایي چې هر چا فیسبوک آی ډي په 100% ذمهوارۍ سره ور ختمېدلی شي. نو ملګرو، لومړی خو د دې ویډیو په اپلوډولو باندې زیاته بښنه غواړم، ځکه په دغه زه ستاسو غوښتنو ډېر په تنګ کړم تر څو ما دغه ویډیو جوړه کړه، که نه دغه نه جوړوله. خو بیا هم ملګرو، تاسو څخه په خورا هیله کوم چې د دغه ویډیو څخه هېڅکله غلطه استفاده مه کوئ. داسې نه چې تاسو د هر چا د فیسبوک آی ډي ور ختموئ. نو ملګرو، طریقه بیا هم وایم ډېره خطرناکه ده. په دغه طریقه زه 100% باور یم چې که چېرته طریقه زما په آی ډي استعمال کړئ هغه به هم ختمه شي. نو بیا هم یادونه کوم چې تاسو د هر چا د فیسبوک آی ډي په دغه طریقه مه ور ختموئ. نو ملګرو، راځم دغه ویډیو تاسو ته شروع کوم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ، او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو ملګرو، د ټول نه اول د تاسو په یاد وي چې کله تاسو دغه ریپورټ ترسره کوئ نو باید د هغه کس فیسبوک افلاین وي، باید هیڅکله انلاین نه وي، باید هغه افلاین وي. تاسو باید ریپورټ ترسره کړئ. نو ملګرو، دغه ریپورټ لپاره تاسو ته یو څه لیکنه پکار ده. 4 پوسټونه دي، هغه ټول په ډسکرپشن کې یو لینک دی چې هغه کله تاسو هغه کلیک وکړئ لاندې سایټ راځي، په هغه کې تاسو کاپي کولی شئ، ځکه ډسکرپشن څخه تاسو نشئ کاپي کولی، ما هلته درته واچول. او 2 لینکونه دي، هغه لینکونه دواړه په ډسکرپشن کې شته. هغه کسان چې ډسکرپشن نه پېژنئ د ویډیو پر دغه لیکلو کله تاسو کلیک وکړئ لاندې ډسکرپشن راځي، دلته بل لینک وي هغه تاسو کاپي کولی شئ، هغه کلیک وکړئ لاندې په سایټ راشي، هغه تاسو لیکنه درته کاپي کوي. او نور دواړه لینکونه چې کوم تاسو په کار وي هغه دواړه ډسکرپشن کې تاسو ته اچوم، په هغه تاسو کلیک کولی شئ. نو راځم ملګرو، تاسو ته مستقیما ویډیو شروع کوم، طریقه درښایم. دا د ملګرو زه راځم په خپل موبایل کې فیسبوک خلاصوم. لومړی تاسو ته هغه اکاونټ درښایم چې دغه اکاونټ دی، نو دغه داسې چندانه آی ډي ده، نو دغه نفر ډېر غیر فعال دی. سرچ کې ما هغه آی ډي تیار را سرچ کړي ده، دلته تاسو درښایم په سر کې راغله پاچا په نوم ده. نو دغه آی ډي زه اوس غواړم پوره ریپورټ کړم. ګورئ، اوس تاسو ته بل فی الحال ښکاري همدغه آی ډي ده. لومړی زه دغه پروفایل لینک کاپي کوم تر څو هغه آی ډي زموږ نه ورکه نه شي. راغلم، دغه پروفایل لینک مې دا دی کاپي کړ. دغه لینک غواړم د خپل فیسبوک آی ډي سره دلته پوسټ کړم تر څو زموږ نه دغه لینک ورک نه شي. نو دا دی، زه دغه لینک دلته پیسټ کوم تر څو موږ ته بیا اسانه پیدا کېدل وکړو، موږ ته اسانه وي دغه آی ډي. او دغه پرایویټ ساتم اونلی می تر څو ما ته ښکاري بل چا ته ښکاره نه شي، او په پوسټ باندې کلیک کوم تر څو موږ دغه آی ډي ورک نه شي او پیدا کولو کې موږ ته بیا اسانه وي، ځکه تیاره به زموږ په پروفایل کې وي. نو دا د ملګرو دغه آی ډي موږ دلته پوسټ کړ، دغه فیسبوک آی ډي لینک. راځم پر دغه آی ډي کلیک کوم. نو تاسو چې ملګرو کله دغه فیسبوک آی ډي را خلاص کړه لاندې به راشئ. نو کله چې تاسو لږ لاندې راغلئ ملګرو، دلته تاسو ته ښکاري رایټ سمثینګ، په دغه اپشن به تاسو ملګرو کلیک وکړئ. نو کله مې چې کلیک وکړئ ملګرو، اوس تاسو ته 4 ډوله پوسټونه دي، هغه ما تاسو چې کله تاسو هغه کاپي کړ، ما خپله د خپل موبایل سمسونګ نوټ کې کاپي کړي دي. دلته تاسو ته ښکاري او لاندې 2 لینکونه دي او پورته 4 ډوله پوسټونه دي، دا به ټول تاسو دغه فیسبوک آی ډي کې کوئ. نو کول طریقه تاسو د ملګرو کله تاسو راشئ دغه جملې څخه به لومړی پوسټ تاسو کاپي کوئ. نو لومړی پوسټ مو کله چې کاپي کړ ملګرو، دغه فیسبوک پر آی ډي کې به اوس زه راځم ترسره کوم یې، دلته به تاسو دلته پیسټ کړئ. ګورئ، نو دغه به تاسو دلته پیسټ کړئ او په پوسټ باندې به کلیک وکړئ. دا دی ملګرو، دغه لومړی پوسټ ترسره شو. را به شئ دوهم پوسټ په همدغه طریقه به ترسره کړئ. نو دغه آی ډي ته به راشئ، دا مې چې کله کاپي کړ را به شئ، دلته دغه په آی ډي کې رایټ سمثینګ په دغه اپشن به کلیک وکړئ او دلته به همغه لیکنه پیسټ کړئ او په پوسټ باندې په کلیک وکړئ. دا دوهم ریپورټ ترسره شو. را به شئ دریم ریپورټ ته همدغه قطار کې، نو دریم ریپورټ به هم په دغه د لیکنه کاپي کوئ او را به شئ دلته دغه فیسبوک آی ډي ته او دلته به همغه ورته پیسټ کړئ او په پوسټ باندې به کلیک وکړئ. دا د 3 پوسټونه ترسره شول. راځم 4م ریپورټ ته، 4م پوسټ ته البته ملګرو.
کله چې تاسو راغلی دغه څلورم لیکنه به هم تاسو په دې ډول سره کاپي کړئ. ګورئ بیا مې یادونه کوم چې دغه ډسکرپشن کې لینک دی چې په کلیک وکړئ تاسو ته لیکنه راځي په یو سایټ کې. نو دلته ملګرو تاسو دغه پوسټ کړئ څلورمه لیکنه هم. نو کله چې ملګرو تاسو دلته پیسټ کړه په پوسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دا د ملګرو 4 ډوله پوسټونه موږ دغه فیسبوک په آی ډي کې ترسره کړل. دلته تاسو ته ښکاري ملګرو دغه اوس ملګرو تاسو دغه دلته ملګرو تاسو یو سکرین شاټ دغه آی ډي څخه واخلئ. ګورئ دغه لیکنه څخه البته حتما کټ مټ دغه لیکنه څخه به تاسو یو سکرین شاټ واخلئ. په دې ډول دا ما سکرین شاټ واخیست. اوس به ملګرو تاسو راشئ په لومړي لینک به کلیک وکړئ. دوه لینکونه دي، لومړی لینک کار ونه کړ په دوهم به تاسو کلیک کولی شئ. کله چې په لومړي لینک کلیک وکړئ تاسو ته دا ډول صفحه راځي ملګرو. کله چې تاسو دلته دا صفحه راغله لومړی اپشن دی هو پاسټ اوی. دلته ملګرو تاسو د هماغه شخص نوم ولیکئ د چا چې تاسو ریپورټ کړی ده. ګورئ زه دغه نوم لیکم پاچا په نوم دی هغه کس. نو لږ به انتظار وکړئ تاسو دغه آی ډي راشي. دلته ګورئ تاسو ته د فیسبوک فرینډ لیست دلته راځي، البته دغه کسانو لیست چې په دغه نوم دي. نو دلته به تاسو هغه انتخاب کړئ. دا د ما هغه شخص پیدا کړ دلته. نو کله چې تاسو هغه انتخاب کړل لاندې به راشئ ملګرو. دلته تاسو تاریخ ته زیات پام وي. تاسو ملګرو حتما اوس د جنوري جولای میاشتې 3 تاریخ تاسو به تقریبا 2 ورځې 3 ورځې مخکې انتخابوئ. مثلا ما جون میاشت انتخاب کړه دلته جون، او د تاریخ کې میاشتې ورځې تاریخ کې به تاسو مثال په ډول ما 9 ته انتخاب کړئ. صرف چې 2 ورځې ترې مخکې وي نور چې تاسو کومه ورځ انتخابوئ 3-4 ورځې به تاسو مخکې ورځ انتخابوئ. او لاندې چوز فایل اپشن ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. اوس هغه سکرین شاټ چې تاسو د هغه آی ډي څخه اخیستی هغه به دلته راواخلئ، هغه به انتخاب کړئ. او ملګرو لاندې اپشن راځي کانټاکټس. په دغه کې به تاسو خپل ایمیل واچوئ، البته خپل ایمیل ادرس به دلته ولیکئ. کله چې خپل ایمیل ادرس دلته ولیکه او ملګرو اوس دا دغه مکمل هر څه صفحه پوره شوه. او لاندې ملګرو تاسو ته یو اپشن راځي سینډ. ګورئ هر څه ملګرو پوره شول به تاسو لاندې په سینډ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو دلته کلیک وکړئ لږ شیبه انتظار به وکړئ تر څو موږ ته دغه ډول صفحه راشي. کله چې ملګرو تاسو ته دغه صفحه راشي نو تاسو پوه شئ چې ریپورټ ترسره شو. تھینکس فار کانټاکټس فیسبوک. نو ملګرو زموږ ریپورټ په دغه ځای باندې مکمل پوره شو، بشپړ شو. تر څو چې زموږ ریپورټ فیسبوک یو ځل ګوري او بیا موږ ته جواب راکوي تر هغې پورې زه دغه ویډیو په همدغه ځای باندې سټاپ کوم او بیا راځم تاسو ته پاتې ویډیو درښایم. ښه نو ملګرو ما په هغه آی ډي ریپورټ وکړ، دا د ویډیو مې سټاپ کړه. اوس راغلم زه فیسبوک ته راځم تاسو ته درښایم چې هغه آی ډي ختمه شوې ده او که څنګه. نو ملګرو دغه د پروفایل لینک ما د خپلې آی ډي پوسټ کې اچولی و. زه راځم لاندې تاسو ته درښایم چې هغه آی ډي لینک موږ دلته پیسټ کړی و. تاسو ته دلته ښکاري ملګرو دلته د ملګرو تاسو وینئ پاچا په نوم. زه به دغه کلیک کوم، لاندې راځم هغه آی ډي تاسو ته درښایم ملګرو. تاسو ته په بشپړ ډول ښیي ریممبرینګ دغه اپشن یې دلته هم راکړ او دلته ملګرو هم تاسو ته ښکاري چې دغه اپشن دلته راغی. موږ کله پوسټ کړی و 1 ورځ مخکې 1 ډے اګو، یعنې پرون ورځ موږ په دغه آی ډي ریپورټ کړی و او اوس ختمه شوه. بالکل په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې هماغه وخت کې آی ډي ختمه کړئ. ملګرو دغه ریپورټ تقریبا د 1 ساعت 9 تر 4 ساعته وخت پورې دغه شخص آی ډي ور ختموي. تاسو دلته لیدلی شئ چې دغه اپشن یې هغه ته ورکړی دی. اوس دغه آی ډي بیخي ختمه شوه. نو اوس چې کله ملګرو هغه کس خپل آی ډي راخلاصوي هغه ته په دا ډول صفحه راځي، نو هغه به خپل آی ډي بیخي راخلاصولی نه شي. دغه آی ډي یعنې د ټول عمر لپاره ختم شوه. ملګرو په دغه طریقه تاسو د بل چا د فیسبوک آی ډي ور ختمولی شئ. ملګرو بیا هم په ډېر درناوي غوښتنه کوم چې دغه طریقه هېڅکله تاسو غلطه استعمال نه کړئ. نو ملګرو دا زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.